د علماء خلاف استعمالي پروپاګاندا کوي نو څه توړ بداغي چې کوم دی هاکه نو زمونږ بعضې ملګري الحمدلله علماء کرام دي یا د علماء کرام سره هسې ملګرتیا او مینه محبت لري دین سره مینه ده علماء سره مینه ده جماعت سره مدرسې سره قرآن سره شریعت سره هغوی خپله دا ذمهواري ګڼي چې په دې طریقې سره چونکې غلط آواز د غلطو خلکو ډېر خلکو ته ورسېږي که موږ د هغې صدباب وکړو د هغې جواب وکړو نو کم از کم د خلکو ذهنیتونه چې د شریعت خلاف کم د میډیا سوشل میډیا په ذریعه سره جوړ شي نو کم از کم د هغې صدباب به وشي او هغې کې به لږ رکاوټ راشي په دې حواله سره ډېر ملګري هغه په دغه سوشل میډیا باندې کار کوي او هغوی د علاقې د خدمت په حواله سره هم کوي په بعضې سیاسي خبرو کې هم هغوی خپل چې کوم دی دغه کوي بعضې فتنو او بعضې مذهبي د هغې حالاتو سره د هغې د مذهب تشریح او دارنګې د هغې خدمت په حواله سره چې کوم دی هم کوي خو بنیادي طور باندې د دې نقصانات به ډېر دي او فواید یې کم دي او د هغې وجه دا نه چې کم خلک د هغې نه غلطه فایده اخلي هغه خلک زیات دي کم خلک د دې نه ښه فایده اخلي هغه خلک کم دي او یا دا چې توجه یې ورته نشته هغه زیات هم دي توجه هم پوره ده ورته دلته کسان کم هم دي توجه هم هغه شان نشته خو بهرحال بیا هم څه لاس په چې کوم دی وهل دي د فتنو خلاف د باطل خلاف د بېدینۍ خلاف زموږ خو دغه فریضه ده څومره چې کوم دی آواز رسي بس هغه آواز به سړی رسوي نور چې کوم دی فیصلې د الله په لاس کې او موږ په تدبیر مکلف یو موږ په تقدیر مکلف نه یو الله چې څه کوي به کوي الله پاک خپل ذات دی خپل افعال موږ به چې کوم دی هغه ادا کوو چې زموږ څومره وس کېږي نو تدبیر مطابق به د اسلام دفاع هم کوو د دین دفاع هم کوو د قرآن دفاع هم کوو د علماو د عزت او لاج ساتل لپاره به هم کوو په دې لږ دور کې خو چې ګورې نو ما ته خو چې معلوم شوي د سوشل میډیا خو بغیر د دې نه څه کار نشته چې علماو پسې کنځل وکړي بد رد ووایي دارنګې چې کوم دی کنځلې وکړي غیبتونه وکړي پروپاګانډې وکړي ما خو ډېر خلک نه بغیر څه نه څه آواز پکې دا هم دی نو دا آواز هم لږ مؤثر کول پکار دي چې دا هم لږ زیات شي نو کم از کم بیا د هغې جواب وشي اصل کې زموږ په دې میډیا باندې ملټي نیشنل کمپنو دا ټول ته پته ده د هغوی په لاس کې دي ملټي نیشنل کمپنۍ د یهودو په لاس کې دي یهود چې هغې نه څه غواړي نو هغه کوي کله د قادیاني پرچار په هغې باندې کوي د قادیاني پرچار په هغې باندې کوي مخکې چېرته دومره قادیاني سر نه راوچت کړی نه د هغې خبره دومره چې کوم دی چاته پته وه نن د دغې میډیا په ذریعې سره د هغې خبرې هم دنیا ته راغلې د هغې چې کوم دی سازشونه هم دنیا ته چې کوم دی مخامخ شو د هغې بد ارادې د دین خلاف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هغه هم مخې ته راغلې دا هم د سوشل میډیا چې کوم دی کردار دی خو موږ په دې مکلف یو چې موږ به خپله ذمه فارغو او موږ به په هغې باندې د ښه خبرو د صحیح عقیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت علماو سره د محبت دین سره قرآن سره د محبت د هغې پرچار به کوو هغوی به د بېدینۍ پرچار کوي نو بس دا خو حق او باطل معرکه ده اوسنۍ نه ده بلکې دا آدم علیه السلام زمانې نه ابلیس او دا شروع ده په هر دور کې حق هم وي او باطل هم وي او حق خپل کار کوي او باطل خپل کار کوي خو الله به حق له فتح ورکوي انشاءالله قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا باطل به ختمیږي حق به غالب کېږي دا د الله وعده د قرآن مجید موږ خپل دغه مطابق چې کوم دی خپل کار جاري ساتو ندوي داود صاحب او داسې زموږ دا نور ټول ملګري ناست دي تاسو ته سټیج باندې ښکاري
دی بدای حواله سره د مدارس آواز خلکو ته رسوي، د علما آواز رسوي، د قرآن مجید آواز رسوي، د رسول الله صلی الله علیه حدیثو آواز رسوي، دارنګه صحیح مسئلې خلکو ته رسوي. دی باندې به انشاءالله الله پاک دی ماجور ګرځي، اجر او ثواب الله ورکوي. او دا باطل او د حق معرکه کې به موږ خپل څومره حصې نه هغه پکې اچول چې کوم دی غواړي، هغه به چې کوم دی کول غواړي. الله دې په دغه نیکه اراده کې الله دې ته کامیابي نصیب کړي، او الله دې په ذریعه سره او دې د خیالاتو په ذریعه سره ډېر امت ته الله صحیح عقاید، صحیح د شریعت احکام او دارنګه صحیح احوال د شریعت الله دې په ذریعه سره الله امت ته ورسوي. موږ به دا وایو چې الله دغه سازشونه چې کوم د دین خلاف دي، که یهود دي، که قادیانان دي، که هر څوک دي، هغه الله پاک هغه ټول سازشونه ناکام کړي او فتنې الله دفع کړي او الله پاک شریعت بول بالا وګرځي. موږ مسلمانان یو، په موږ باندې په شریعت باندې خف کارو او شریعت زموږ ذمہ داری ده. شریعت د پاره بدل هر مسلمان ذمہ داری ده، د عالم هم ده، د عام انسان هم ده. الله دې موږ ټول په صحیح لار باندې روان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.